السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې د نن ورځې ولاګ نو ټول ناول خو د غرینګ چې اواز چې تاسو کوم اورئ که نه دې ساعت کې منې شو دا چې دی که نه دا دې بوټو ته باران لګېدلی او دا چیک کوي دا چیک کوي دا چیک کوي. د نن ورځې ولاګ سټارټ شو د سټوډیو نه او غیر چاپېره موسم چیک کوي بھائی دا وینې وریځ راغلی بیا د باران مخه را دا وینې د ژمي موسم چې دی که نه نو هغه تېر شوی و ترې مخکې ورځو کې ما ولاګ کړی تاسو ته ما ویلي وو که نه مست ګرمي شروع شوې ده اوس چې دی که نه هغه سړځي بیا دوباره کړه زه سهار د کور راوتم ما څادر نه و راغستی ما یې داسې هم ساړه نشته دی اوس خفه یم چې ما څادر راغستی ځکه زه بایک باندې راغلی یم اوس چې ځمه که نه نو ډېر زیات ساړه وي. دا اوس تقریبا 3:30 بجې دي دا وینې 3:27 دا لګان ناست دي میچ ګوري دې ټایم کې وقفه شوه یاره پی ایس ایل میچونه سټارټ شوي دي که نه دوی پی ایس ایل میچونه ګوري ستاسو روډ دی که نه میچونه وغیره دې سره بای داسې کیسه را که نه چې داسې کار کومه که نه چې تلل به غواړي بازار ته څنګه چې ما تاسو ته پروني ولاګ کې ویلي وو که نه چې زمونږ د کور چې کومې کړکۍ دي که نه هغې لپاره شیشې مې اغوستې دي هغه وړل غواړي نو بس داسې کیسه وشوه چې ګاډي والې ته مې ویلي دي اوس ته الله پاک وایي که نه چې ګاډي والا یي وختي راته وي یم به خو پته مې ویې نه لګي که نه نو ځو بازار ته هغه شیشې راخلو او سیده روانګي کوو کور ته نو ګپ شپ به لګو ولاګ به کوو چېرته ځی ما او نن زما بایک چې دی که نه زما مرسډیز چې دی که نه هغه کوم ځای ولاړ دی دا وینې د روډ په غاړه ولاړ دی د دوړو په ډک شوی سهار چې زه راتلم که نه دا ما صفا کړی دا چیک کوي دا وینې هوای نو رسیدم د شیشو والا دکان ته دا دکان نه دا چیک کوي وای کیسه داسې وشوه که نه چې شیشو والا سره شیشه نه برابرېږي مطلب پوره کېږي ورسره نه زمونږ شیشه چې ده که نه هغه لږه ډېره ده او ده سره اوس شیشه کمه نه دی چې ګاډی را روان دی خو مطلب ټایم به پکې لګي نو اوس تقریبا 3 بجې دي 4 بجې دي او لا ناسې مه نو ګاډی زر راورسېدو نن به ترې وځم او کور ونه رسېدو دا ستړی وم ما باندې سبا بیا راځي ځه الله دې خیر وکړي. د دنیا په ټولو کارونو کې د ټول نه ګران کار چې دی که نه هغه انتظار کول دي نو پرون د مازدیګر نه واله را ماښام پورې انتظار مې وکړو خو مطلب د شیشو چې کوم ګاډی و که نه هغه رانغې نو بس بېنوا وه بس کور ته لاړم دا اوس د نوې ورځې بلاک شروع شو بیا را روان یم زم روان یم بازار ته سټوډیو کې مې د لږه دمه وکړه او اوس ګاډی را روان دی انشاءالله الله پاک دې وکړي چې نن چې دی که نه زمونږ شیشو را خبره کنفرم شي د دې نه ځان خلاص کړو نو راځئ ګپ شپ په لګو بلاک شروع شو چېرته ځی ما زمونږ سره اوسئ بلاک ورشه مخکې نه شروع دی خو لکه زما نوې ورځې بلاک شروع هوای نو آخر کار د 2-3 ورځو انتظار نه بعد زمونږ شیشې چې دي که نه هغه کور ته راورسېدي دا چیک کوي بھائی دا چې دی که نه مطلب دا بیک سایډ دی د شیشې اوریجنل سایډ یې دا یو دی دا وینې دا شین چې ښکاري کوم په دې ځایونو کې به دا اوس لګي نو بس زه کور ته راورسېدم او څنګه چې کور ته راورسېدم که نه نو دې کړکو لګولو نه مخکې یو کار چې دی که نه هغه څه دی تاسو ته پته شته دا کړکۍ چې کومې دي که نه دا چوکاټونه دي له ډبل کوټ ورکول غواړي دویم کوټ نو دا شوي ده د 2 کمرو دا شوي دي نور پاتې دي نو بس څنګه چې راغلم باندې لګیا شوم او دا کار مې شروع کړو دا چې ګوتې مې له چونې او دا هر څه ولړلې بس اخیری کار دی له خیره سره انشاءالله انشاءالله که خدای کړی هېري زموږ ټول کار به ختم شي هوای نو
نو دا تقریبا اوس 9 بجې دي رنګ کار مې لا ختم کړی نه دی رنګ راته لا ډېر پاتې دی خو مجبوري شیشو باندې شروع کړو شیشو لګولو باندې د دې یوې کمرې شیشې مې ولګولې دا چکه مصري مې دا وینې خو تیاره د بجلي ترې زما الله اوس ته وګورې دا رنګ دا عملو کوې دا چکه او شیشې وینې دا چې دی که نه مخامخ ځای ما اوهو نه ښکارم یاره دا لکان مې شاګردان دي یو دا دی یو دا دی هارون او کاشفو مونږ د دې کور شیشې لګو که نه کاشف تاسو دواړو له به زه د رنګ ټیکې اخلم او د دې شیشو لګولو ټیکې بل اخلم دا وینئ بار سیټ نه دا وینئ لکه ستاسو ورور چې دی که نه هغه مصریم دی رنګساز هم دی او مړ لکه شیشې هم لګولی شي دروازې هم لګولی شي او ما هر کار کولی شم ملټي ټیلنټډ یم زه ملټي ټیلنټډ دا دومره شی راته لا پاتې دي دا چیک کوې دا وینئ نو بس اوس داسې کار دی که نه چې په دې ټایم کې بجلي تللې ده او تقریبا 9 بجې دي 9 نه 9:30 10 دا ټایم نږدې دی بجلي تللې ده نو داسې کیسه ده که نه بس مونږ کار نه چوټي کوو بلبونه ملپونه مړه کوو او کور بندو ها او د کور د بندولو سره سره زمونږ ولاګ چې دی که نه هغه هم په دې ځای باندې پایې ته رسي کو چېرته ولاګ لږ راغلی 2 ورځې مې ولاګ وکړو چېرته ولاګ لږ راغلی د هغې لپاره سوري او بس دی انشاءالله به روان ولاګ کې میلاویږو چېرته به ځای نه زمونږ سره به یې نو د روان ولاګ پورې خپل رول اجازت ورکړئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله پامان